تر هغو چې زه ژوندی یم یا زما وضع به څوک کېږي ډاکټر ولاکه زما په کور سره درنه کېږي پوه شولې حاجي څه کوئ خانجي غاجي صحیح وایي ډاکټران به نو څه به وکړي دا ته ډاکټرانو تر اوسه تېره خبره ده ډاکټر به نو زیاتې ګیدوبندر ته به یې واستوي هلته چې روغ سړی واسطه لیونی کېږي که دروغ وایم غاجي لکه بچی دی په دا کیسو څه پوهېږي خدای ته وګورئ اوس جګړې مه سره کوئ خلک را باندې خاندي هلک خصمانه دا بروټ واخله د ښایسته خان دپاره مې راولي یک نشو دو شد اوس به بیا د ده پر ښځو واوړو آغاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړی خیر یوسي آغاجي ما ویل یو وارې مې ښایسته خان لیدلی وای ډېر په تعجیله کې یم ته راسه کښېنه ګډوډه والا په ګډه 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 ګډوډه والا څه دي خانه دي خرابه سه په ګډه ګډوډه والا په ګډه ګډوډه والا په ګډه ګډوډه والا په ګډه ګډوډه والا په ګډه وبسه د زما له خونې وبسه د زما له کمرې دا وخوره دا وخوره دا مې دم کړی ده ویې خوره دا نه خورم اخواته که وخوره نه خورم ته وخوره دا د مژب سترګې وخوره هسې اوس به د دنیا او له مافیانه خبره خواږه خوب ویده سي لکه ته دلته څه کوې دا فروټ مې راوړل دا فروټ د چا دپاره دا د خانجي دپاره د خانجي دپاره نه وي دا پیری غواړي او ښه ته به اجازه ته ولې راغلې په اصل کې بس غلطي راسه اوس بیا به خیال کوم بل وخت خیال کوه او نن یو څوک ورته کښېنئ زه ځم یو څه ارام کوم په اصل کې هغه دستګیر خان هم راغلی دی دا ډېر خواهش ځای راوه ولې ما د خدمت نه دی کړی نو زه به نن شپه ورځ ورته تېره هر یو چې وي سمه دی بس نن ارام زه کومه چې لا ورته کاږم که مې پیری په خوب ولید بابا زه په مخه دې ښه سره هغه څه ورته وایي څه نوم یې دی دستګیر دستګیر ته ووایه چې سبا د ما سره وویني ټیک دی ورته ووایم زه په مخه دې ښایسته دود دی بېلتونه یا خو ته ډېر بېوقوفه یې نو ډېر هوښیار یې نه جي زه ډېر بېوقوفه یم بس منم یې تا دا سوچ کړی دی چې که زه در خلاص وم ستا به څه انجام وي د دې انجام له سببه خو معاملې د نکاح شو اخیستې خانجي کنې زه څه وکړم خدایه چیرې خو دا غماز خو د نشې شی نه کړی ور آغاجي هغه د وصیت رجسټر یې دستخط کې کیله هغه چې زما خیال خوب درغی او دا څو ورځې مې سترګې نه دي پټې کړې بس ماغزه مې دغسې ګنګ شول خو نو په داسې حالت کې چاته خوب ورځي زه به بیا سبا دا دستخط رجسټر مطلب مې دا دی چې د پوښتنې دپاره به راسم په اصل کې مې هلته د کراچي څه مېلمانه راغلي دي هغوی به راته په انتظار وي څنګه ما ویل اجازت راکړئ د خدای په امان جی جی زه په مخه دې ښه خدای په امان د خیره کافي څه چیرې وم ولې ستاسو اعتراض دی کور ته روان نه زه اعتراض نه لرم په اصل کې خانجي دا ویلې ولې دی به نن شپه دلې تېره کړي تېشه ولې غماز هم دا ویل نو شپه او د هغه لیوني سره رجسټر ښه موقع ده ماما خدای ته وګورئ
څه خبره ده؟ دا خانه خرابه لیونی شو که څه وشو طرف سره مړې کړم آی دا پښې چا خلاص کړي؟ زه څه په خبر یم آی مه کوئ ډېر خطرناکه پیری په ناست دی په ماټې کې د 100,000 روپو په لګښت ده. اوه زور یې رامعلوم شو ډېر زورور دی زه به داسې وکړم اسپتال ته به ولاړ شم ګوره چې ولې یې د بنده راویستی او کېمات کوي خبره وه آی دا چې په رجسټر باندې د صد خبره کړې وه ما یې برایي پیری په خوب ولید. رښتیا څه یې ویل؟ څه یې ویل بابت برناکي 10,000 روپۍ غوښتې. 10,000 روپۍ هغه دا څه وایي؟ څه نارې وایه ته وایه په ګولۍ مو وویشتې 10,000 روپۍ دی څه شي او 15,000 خو زما هم جوړېږي. 15,000 روپۍ ته سوچ وکړه تا خو هم بابت برناکي په رجسټر کې 2,00,000 روپۍ غږ مه لره یار اوس کور والا ټوله را خبرې بس ته داسې وکړه په رجسټر باندې دستخط را وکړه نور چې ته هر څه غواړې هغه څه در کوم تابعدار هغه خو به وسي خو د تعویضو د کښلو دپاره یو تور چرګ او یو تور وچکل هم پکار دي. دا هم ضروري دي هو ښه بس ته داسې وکړه ته رجسټر را دستخط کړه زه به اوس یو وار اسپتال ته ورسم. ورشه اوف 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 اوف